موسم دې روزو کې بدلیږي. کله چې موسم بدلیږي کنه نو پدې کې اکثر دا ګورو ستګه پنکا بچا باندې خلګي بچا باندې بدلږي خو که معمولی غونته تخوله او راغله دې پنکې ته کې ناشته نو به ډایرک د سړی زکامي. نو یاد ساته زکام په باره کې مونږ ته استاد محترم فرمایل چې د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو مجرب عمل له د شپې یکدم د سړی طبیعت خراب شي زکامي شي نزلې شي نو هغه ډېر تکلیف ایده نو تاسو د شپې پاسه او تاسو داسې مسلې یا تاسو ډېر زیات تنګ یې د نزلې او زکام نه په دوایم نه ټیک کېږي دا چا داسې دایمي زکامي نو دا غي د پاره مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایل چې د سوره کاف د اړومبه آیات نه دي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دا آیات چې کوم دی دا با یول اسپیری وای یول اسپیری او بیا چې دینو درې پیری په سوره فاتحه وای یول اسپیری بدا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دا آیات به وای یول اسپیری او بیا درې پیری په سوره فاتحه وای. دا بزان لا د خوراک په سبان دم کې هغه به دم کې به اخره او یا په ابو باندې به دا دم کې ابو او هغه ابو چې کوم دی هغه به استعمال کې ان شاء الله د چا باز خلکو دایمي زکامي هغه د سره ټیکيږي نه ډیر زیات تنګي نو دا عمل د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا خامخاو کې او په دې روزو کې اکثر دا زکام تبا او نزله دا د خلکو شي نو بیا اکثر د شپې سړی ته تکلیف شي نو بیا نه دوايي اسم ني نو دا ذهن کې تاسو ساته دا عمل خامخا کوي.